وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میگیم بر یک موقع دیگه، یک روز دیگه که او بر ما عطا فرموده. خداوند واقعا چقدر مهربان است. باز هم مانده نباشین، خسته نباشین و ستړی مشه. خدا را شکر میکنیم که امروز برنامه ما باز به زبان پشتوس و برادر عزیز ما ابراهیم جان از طریق اسکایپ با تمامی ما از کلام مقدس خدا بخش میکنه. و اما قبل از اینکه برادر عزیز ما ازش دعوت بکنم که از کلام خدا بخش بکنه، من براتون میگم که خدا دوستتان داره. او میخواه با شما رابطه داشته باشه. خدا میخواه رابطه مستقیم داشته باشه، نه از طریق یک ملا، نه از طریق یک کشیش، نه از طریق یک پندت و نه از طریق یک فیلسوف، بلکه او میخواه مستقیما با شما صحبت بکنه. او میخواه مستقیما با شما رابطه بگیره. او میخواه مستقیما پدر شما باشه و شما را به فرزندی خود بگیره، نه از راه دیگرین، بلکه او خودش مستقیما. از همین خاطر کلام خدا برای ما میگه که خداوند که خالق و مالک کائنات است، کلام پرقدرت خدا در ایام آخر بالاخره بعد از اینکه خداوند از طریق انبیای خود با پدران ما تکلم فرمود، کلام خدا میگه در این روزهای آخر او با یگانه فرزند خود کت ما صحبت میکنه. بله، او با عیسی مسیح از طریق عیسی مسیح کت ما صحبت میکنه. کلام خدا برای ما میگه که او فروغ جلال خداست. فروغ جلال خدا، مثل از این که اگر کسی که عیسی مسیح را دیده باشه، ملاقات کرده باشه، او خدا را ملاقات کرده. عیسی مسیح میگه کسی که مرا دیده او خدا را دیده. پس چطور میگین که پدر را برای ما نشان بتین؟ او میگه کسی که مرا دیده پدر را دیده. میگه من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله ما پیش پدر آمده نمیتونه. او میخواه که قلبهایتان مرهم بگذاره. او میخواه که شما را شفا بده. او میخواه که شما را آزاد بکنه از تمامی گناه ها. بله، ایست پیامی که از طریق از این برنامه ما کوشش میکنیم برای وطندارای عزیز خود هر هفته 2 بار 3 بار بخش بکنیم. یک دوست بسیار عزیز ما برای من ایمیل رایی کرده و در این ایمیل ایشان نوشته کرده که دین خود در دلار فروخته. دوست عزیز من دین خود در دلار نفروختیم، بلکه ما عیسی مسیح را یافتیم که از دلار و از تمامی ثروت از این دنیا بالاتر و بزرگتر است. عیسی مسیح مرا یافته. عیسی مسیح مرا یافته و من شکر میگم که او مرا یافته، چون او برای من اطمینان همیشه را داده. نه ما دلار گرفتیم این کار را میکنم و نه هم ما کسی را برش کلام خدا را بخش میکنیم و وعده دلار میکنیم. ما هرگز از طریق از این برنامه کسی را دعوت به آمریکا نمیکنیم، دعوت به اروپا نمیکنیم، دعوت به استرالیا نمیکنیم، چون که ما نه سفیر آمریکا هستم، نه سفیر استرالیا هستم، نه سفیر کدام کشور اروپایی هستم، بلکه کلام خدا برای من میگه که من سفیر آسمان، سفیر ملکوت خدا هستم. کسانی که در مسیح هستند، کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستند و سفیران خدا بر روی زمین هستند. یگانه ویزایی که ما برای شما داده میتونیم اویست که برای شما کلام مقدس خدا را بتیم، که کلام خدا برای ما میگه که اگر شما ایمان بیارین، خداوند ویزای آسمان برای شما میته، حیات جاودانه برای شما میته. دیگه هیچ گونه ویزای ما برای هیچ کسی داده نمیتونیم.
درست است بسیاری وطندارای ما همیشه برای ما تلفن میکنن که اگر ما مسیحی شوم ما جان ما در خطر میفته، مرا آمریکا میخوایی و غیره. دوستی عزیز باز هم برتان میگیم متاسفانه ما این کار را نمیتونیم و هرگز نمیکنیم، به خاطر ازی که کار ما ویزا دادن کشورها نیست، به کشورها دعوت کردن نیست، به دلار دعوت کردن نیست. کار ما است که خداوند ما را گذاشته تا که ما پیام حیات بخش عیسی مسیح را، پیام زندگی بخش عیسی مسیح را برای شما برسانیم. که این پیام چی میگه؟ میگه زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت کرد، زیرا خداوند به افغانها آنقدر محبت کرد، زیرا خداوند به ایرانی ها آنقدر محبت کرد، زیرا خداوند به تاجیک ها و ازبک ها و بلوچ ها و عرب ها و آمریکایی ها و استرالیایی ها و چینی ها و ژاپنی ها آنقدر محبت کرد که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد، از هر جایی که باشه، از افغانستان، ایران و تاجیکستان است و یا از آمریکا، اروپا و چین و ژاپن است، از هر جایی که هستند، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. مثبت. کلام خدا برای ما پیام مثبت میده. پیام منفی متاسفانه است که کسی که به عیسی مسیح ایمان نمیاره و زیر حکم خدا باقی میمانه و حکم خدا غضب خداست. کلام خدا ما را میخواهد که از غضب خدا نجات بده، از غضب خدا نجات بده و او غضب عیسی مسیح بر صلیب بالای خود گرفت وقتی که او جان خود در اوجا فدا کرد. او جان خود بر صلیب داد، میخکوب شد، خون خود ریخت و ما را با خون خود خرید. او کفاره گناهان ما را پرداخت تا که ما را تقدیس کنه، به حضور خدای پدر تقدیم بکنه. ایست پیام از این برنامه، ایست پیام کانال محبت، ایست پیام هر مسیحی حقیقی که نور در دنیا آمده و به طرف نور بیاین که او شما را نور بده. عیسی مسیح میگه من نور دنیا هستم. هر کسی که از ما پیروی کنه در تاریکی جغل نمیکنه، در تاریکی سرگردان نمیشه، بلکه نور زندگی را میافه. نور زندگی را میافه. در او زندگی بود و آن زندگی نور آدمیان بود. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم و هر کسی که به او ایمان میاره خداوند بر ازوا اختیار میده که فرزند خدا شوند، پسر و دختر خدا شوند، که این در اثر کوشش انسانی، از شهوات انسانی، از عقل و حکمت انسانی، از کوشش های انسانی نیست، بلکه در روح خدا از خدا تولد میافند و این قدرت خداوند برای ما آشکار میسازه. متوجه باشین وقتی کسی به عیسی مسیح ایمان میاره خداوند برایشان یک سلامتی عجیب برای عاقبت میده، یک سلامتی عجیب برای آینده میده. او شخصی که در مسیح است یک اطمینان داره که اگر اینمی لحظه من میمورم، من پیش خداوند متعال ایستاده میشم، من در حضور خدای مقدس در خانه او قدم میگذارم. این اطمینان کامل تنها و تنها عیسی مسیح برای ما داده میتونه. مسیحیت چیست؟ برادر نور آقا روز سه‌شنبه چقدر عالی گفت. مسیحیت چیست؟ مسیحیت یعنی عیسی مسیح را در خود داشتن، یعنی عیسی مسیح را در قلب خود داشتن. مسیحیت است که عیسی مسیح را که او تحفه از جانب خدای پدر برای ما انسان هاست، او را پذیرفتن. خدا تحفه خود برای ما میته. اگر ما ای را حاصل میکنیم ما فرزند خدا میشیم. اگر ما ای را تحویل نمیگیریم ما زیر حکم باقی میمانیم. خدا میگه که من شما را میگم زندگی را خوش بکنین، زندگی را انتخاب بکنین، برکت انتخاب کنین، نه لعنت، نه مرگ. زندگی و برکت انتخاب کنین تا که نه تنها شما بلکه از پشت شما هر کی میآید و هم امو پیام حیات بخش از طریق شما گوش بگیرن و به حیات جاودان برسن. دعای من است که خداوند تمامی ما را برکت بده. امروز در هفته های آینده برنامه های بسیار خوب حتما داریم
و شهادت های برادرها را میشنویم بخیر. و اما امروز ما کلام مقدس خدا را به زبان شیرین پشتو میشنویم که خداوند چقدر ما را دوست داره. میشنویم که خداوند به خاطر ما چی کرده. عیسی مسیح چقدر عظیم است و او چقدر خود پایین ساخت، چقدر خود عاجز ساخت به خاطر از اینکه ما را نجات بده. کلام خدا میگه زیرا شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید که او چقدر ثروتمند بود و اما به خاطر شما غریب شد تا از غربت او شما ثروتمند شوید. ای خداوند عزیز، دعا میکنیم که امروز کلام تو در قلب مردم داخل شود و تغییر کامل در زندگیشان بیاید. تمامی جلال بر نام تو باشه ای خداوند. ما همچنین دعا میکنم ای خداوند عزیز برای کسانی که مریض هستند تو واره شفا بدی، خصوصا برای کشیش عزیز ما که پسرشان میچل مریض هست. ای خداوند دعا میکنیم که تو ایشان شفای کامل بده. دعا میکنیم که تو میشل جان ای خداوند دست بالایش داشته باش و او را ای خداوند برکت بده و فامیلش تسلی بده و اطمینان بده. دکترها را حکمت عطا فرما ای خداوند. ما شفای عیسی مسیح را برای میشل جان میخواهیم و کسای دیگه ای که مریض هستند در مشکل هستند، خدایا تو مشکل کشایشان باش، تو شفایشان بده. ما ایمان داریم به تو ای خداوندی. ای خداوند هیچ دکتر، هیچ دوا، هیچ دارویی کار نمیکنه اگر ای خداوند دست تو نباشه. و ما اطمینان داریم که تو ای خداوند دعای ما را میشنوی و شکر میکنیم بر هر روز در زندگی ما، حتی بر مشکل ترین روز در زندگی ما تو را شکر میکنیم که تو ما را استفاده میکنی. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. آمین. برادر عزیزم ابراهیم جان ګران اورور ستړی مشه څنګه یې تاسو؟ جوړ آرام اوسئ حسین جان، ډېر ښه کلام دی وروله، خدای دې برکت درکړي. ډیره مننه اوروره. بفرمایین کلام خدا را بخش بکنین، میخوایم از شما بشنویم برادر عزیزم. ما کوشش میکنیم بعضی حسایی که شما میگین برای برادر عزیزم در زبان دری هم ترجمه بکنم. ډیره مننه. ګران او محترم اوریدونکو او لیدونکو، ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسې په حضور کې حاضر شوی یم تر څو د تاسې ګرانو عزیزانو سره د پاک خدای له کلام انجیل شریف مقدس کتاب څخه در سره خبرې وکړم. خو زه به لومړی تر ټولو په پیل کې داسې دعاوې وکړم چې ای پاکه خدایه، ته ما ته او د ما ګرانو اوریدونکو ته قوت او قدرت ورکړه تر څو د تا په کلام باندې ښه وپوهیږو او ښه درک کړی شو او په خپل روحاني ژوند کې عمل پې باندې وکړو. دغه دعاوې مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړي دي. آمین. 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 خدا را شکر. آمین. هللویا. ګرانو دوستانو او عزیزانو، ما په مخکینی پروګرام کې د تاسې سره د انجیل مقدس کتاب څخه پر یوه بله موضوع باندې خبرې کړې وې، خو زه به د نن په پروګرام کې بیا هم د تاسې سره د دې مقدس کتاب څخه در سره خبرې وکړم چې د دې موضوع عنوان دی د مالک عیسی مسیح عاجزی او لویی. موضوع امروز است از بزرگی و عاجزی خداوند عیسی مسیح. تاسې به اوریدلی وي چې په دې موعظه کې دوه ډېر مهم او مطلب او بحث باندې خبرې سره کوو. خو زه به لومړی د تاسې د ښه پوهېدلو دپاره د انجیل شریف له کتابه د فیلیپیانو له لیک دوهم باب اول آیت څخه تر 11 آیتو پورې په تفسیري ډول درته ولولم چې له ګران در جانبه هم دا خواهش وکړو چې تاسو ته په مخ د پردې تلویزیون دا کلام ښکاره کړي. بله حتما برادر ما در روی پرده هست. برادر عزیز ما میگن که این دو چیز موضوع در موردش ما صحبت میکنیم که بسیار مهم است که ما توجه بکنیم. بله بفرمایید. گرچه پال رسول دغه لیکنه د فیلیپیانو د ایماندارانو په نامه کړې ده، خدا چې نن یې زه او ته
او یا لولو باید د باور او ایمان ولرو چې دغه د ما و تا دپاره لیکل شوي دي. هرچند که برای مردم فیلیپین نوشته شده و اما ما ایمان داریم که به عین مقدار برای ما هم این بسیار پیام عالی است امروز. تر څو د خدای په کلام باندې موږ تاسې ښه وپوهیږو، نو پال رسول فرمایي نو بیا چې مالک عیسی مسیح تاسې ته داسې لاساینه او یا تسلي درکوي چې د هغه د مینې څخه تاسې ګراور شئ او په تاسو کې د پاک روح د خدای یا روح القدس شراکت دی، نو په یوه او بل باندې زړهسوی او زړهسواند او همدردي ولرئ. نو تاسې زما خوشحالۍ پوره کړې دي چې تاسې په یوه زړه او په یوه شان مینه او یوه او د بل خیال ولرئ. تاسې باید چې له خودغرضۍ یا خودخواهۍ او خودپرستۍ او بېځایه فخر په وجه هیڅ څه مه کوئ او یې نه کړئ، بلکې تاسې په عاجزۍ سره یو بل له خپل څخه بیل او غوره وګڼئ او تاسې هر یو د تش په خپل حال کې نه بلکې د یوه بل په حال هم نظر وساتئ. هماغه شان یې خو خوی ولرئ لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح و. هغه اگر چې د خدای په صورت کې و خو د خدای سره برابرېدل په قبضه کې ونه ساتل او دا یې په خیر ونه ګڼل، بلکې خپل ځان یې د هغه ټولو اختیاراتو څخه خالی کړ او د غلام شکل یې اختیار کړ او د انسان په شان شو او په انساني جسم کې خپل ځان ښکاره کړ. هغه خپل ځان عاجز کړله او دومره تابداره شو چې مرګ بلکې د سولې مرګ یې وزغمله. نو په دې وجه و چې پاک خدای هغه ته داسې ډېر لوی او سرلوړی قدرت او اختیار ورکړ او دومره یې سرلوړی وګرځوله او هغه ته یې داسې نوم ور وبخله کوم نوم چې د ټولو نورو نومونو څخه لوړ او لوی ولري او اعلی وي. د دې دپاره چې د مالک عیسی مسیح په نامه هر یو موجودات که په ځمکه او یا لاندې د ځمکې وي او یا په اسمانونه کې وي د پاک خدای پلار د جلال دپاره سره په یوه ژبه اقرار وکوي چې عیسی مسیح مالک دی. آمین. آمین آمین. با اجازه تان نمیره من بدری هم میخوانم تا که واضح تر شود. نوشته است آیا در پیوستگی با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت او مایه تسلی شما است؟ آیا با روح مقدس مشارکت دارید و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال برسانید و با هم یک فکر، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمت حفظ کند، بلکه خود را از تمام برتری های آن خالی نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نام را که مافوق جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی زانو بزنند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. هللویا. ګرانو دوستانو، تاسو خو واورېدل چې پال رسول د یووالي او اتحاد د ایماندارانو دپاره
د مالک عیسی مسیح د لویۍ او قربانۍ او عاجزۍ کېدلو په هکله موږ تاسو ته نمونه او مثال راکړی دی. دا ډېر لوی مثال دی ترڅو هر یو ایماندار د مالک عیسی مسیح د نمونې په شان سره په مینه او لویۍ او یووالي او همدردۍ کې ژوندون وکوي. آمین. ځکه چې مالک عیسی مسیح هم په مخ د ځمکه کې په خپل انساني ژوندون کې خپل ځان عاجز کړله او فروتن او علیم شو، نو پال رسول د پاک خدای د پاک روح په وسیله دغه کلام د مالک عیسی مسیح موږ تاسو ته بیان کړی دی ترڅو موږ تاسو په خپل دغه ځمکني ژوندون کې د مالک عیسی مسیح په شان د خپل ورونو او خویندو سره په مینه او یووالي او اتحاد کې ژوندون وکړو. آمین. هللویا. او دا هم راته وایي چې تاسو خودپرست او خودخواه ونه اوسئ. باید چې د خلاصون موندلو زیری د نورو خلکو ورونو او خویندو ته هم ورسوئ او د خلاصون موندلو د نورو خلکو او خپل ورونو او خویندو په فکر کې هم واوسئ. آمین. او هغوی ته هم دغه د انجیل شریف زیری واروئ چې هغوی هم په لویۍ د مالک عیسی مسیح باندې او عاجزۍ باندې ښه وپوهیږي. او مالک عیسی مسیح خپل ځان د خلاصون د ټول بشر لپاره خپل ځان قرباني کړی دی. نو ځکه چې ډېر خلک دي چې په جهان کې چې د مالک عیسی مسیح په لویي بزرګي او عاجزۍ باندې ښه نه پوهیږي، نو دغه د هر ایماندار وظیفه ده چې نورو خلکو د جهان ته د مالک عیسی مسیح د زیری په باره کې ورسره خبرې وکوي. بله. نو نن چې پاک خدای دغسې وخت او فرصت موږ تاسو ته برابر کړی دی ترڅو موږ هم د پال رسول نصیحت او لیکنه چې په پاک روح د خدای په وسیله لیکل او ویل شوي دي نورو خلکو د جهان بیا خصوصا خپل ورونو او خویندو ته په جهان کې وروارو او ورورسوو. آمین. آمین. واقعا این وظیفه تمامی مسیحی است در هر جایی که هستیم، چون چیزی از اعمال و تعالیم عیسی مسیح چیزی که برای ما در کلام خدا گفته شده تا این ما برای دیگران برسانیم. چقدر خوب. بله. او ترڅو هغوی هم وکولای شي چې مالک عیسی مسیح عاجزي او لویي باندې وپوهیږي او ایمان پرې باندې راوړي. هللویا. آمین. او هغوی هم په اورېدلو د دغه کلام چې له طریقه د دغه تلویزیون او سفیر څخه خپریږي هغوی درک کړی شي او ایمان پرې باندې راوړي. آمین. آمین. نو ګرانو تاسو به په دې هم پوهېدلي وئ چې پاک خدای غواړي چې ټول خلک د جهان د شیطان له اسارت او غلامۍ څخه خلاصون پیدا کړي. دا د پاک خدای غوښتنه ده. نو دغه بیا په ما او تا پورې اړه لري چې د خپل زړه دروازه په مخ د مالک عیسی مسیح چې پاک روح د خدای دی وازه کړو او د هغه سره په یووالي کې ژوندون وکړو. آمین. نو نن چې دغه پروګرام د تلویزیون هم پاک خدای موږ تاسو ته برابر کړی دی ترڅو موږ نورو خلکو ته دغه زیری د مالک عیسی مسیح واروو او نور خلک هم وکولای شي مالک عیسی مسیح روحاني دنیایي ژوندون باندې وپوهیږي او ایمان پرې باندې راوړي. آمین. نو ګرانو عزیزانو تاسو به په دې هم پوهېدلي وئ چې مالک عیسی مسیح په جسم کې یو کامل انسان شوی و. هللویا. آمین. واقعا او انسان کامل شد. بله. نو دا چې هغه مالک و خود ما د تا په خاطر انساني جسم واغوستله او د موږ تاسو دپاره و چې د صلیب عذاب یې قبول کړ او ویې زغمله. آمین. ځکه چې هغه لعنت او ابدي مرګ چې په ما او تا باندې و هغه په خپل ځان واخیست او خپل ځان یې په پوره مینه کې د ما او تا دپاره قربان کردی دی او قربانی کرد. آمین. او ما زیر عدالت خدا بودیم. برادر عزیز ما میگم ما زیر عدالت خدا بودیم، ما زیر مرگ قرار داشتیم و اما کسی که مالک است، کسی که خالق ماست، او به صورت انسان آمد تا جای ما را بگیره بر صلیب و
کفاره گناهان ما را بپردازه. به به، خدا را شکر. آمین. ترڅو په دې کار سره د پاک خدای عدالت، نیکویي او مینه په پوره ښکاره کړي پر مخ د صلیب د ټولو خلکو د جهان دپاره. بله. ترڅو خلک په دې وپوهیږي چې هغه خپله کامله مینه د پاک خدای د ټول جهان د خلکو دپاره پر مخ د صلیب باندې ښکاره کړې ده. هللویا. نو دا به هم درته ووایم چې صلیب د مالک عیسی مسیح نن د ما او د تا دپاره چې قربانګاه بلل کیږي، نو په دې باندې هم باید د موږ ګران اوریدونکي وپوهیږي چې مسیحان صلیب د مسیح عیسی قدرت او لویي د پاک خدای بولي. آمین. او مسیحان ایمانداران پر صلیب پرستش نه کوي، بلکې د مالک عیسی مسیح د مینې په خاطر یې هغه نمونه د مینې د مالک د ټول جهان خلکو ته شهادت ورکوي. هللویا. ځینې خلک داسې وایي چې مسیحان د یوه لرګي صلیب په شانې باندې عبادت کوي او هغه خپل ځان مخ ته ایږدي لکه بت پرستانو په شان باندې. ګرانو دوستانو، دا نمونه د بت پرستۍ نه ده، بلکې دا هغه مینه د مالک ده چې ټول جهان خلکو ته په مخ د صلیب باندې ښکاره شوې ده. هرگز تمامی برادر عزیز ما میگن که بعضی کسا فکر میکنن که مسیحی ها صلیب میگیرن و صلیب پرستش میکنن، یعنی یک چوب پرستش میکنن، در حالی که کاملا درست نیست. بلکه صلیب نشانی است که ما میبینیم که خداوند عیسی مسیح بر صلیب مصلوب شد. او مصلوب شد به خاطر گناهان ما. صلیب در حقیقتش یک لعنت است و اما او این لعنت پذیرفت به خاطر ما. و وقتی که ما نشان صلیب در کدام جای میزنیم، به این معنا نیست که ما او را پرستش میکنیم، بلکه ما یاد میکنیم که مالک و خالق کائنات، خداوند ما، آقای ما بر صلیب به خاطر ما جان خود داد. نو د دې مطلب د رڼا کولو دپاره باید درته ووایم چې دا موږ شهادت ورکوو چې مالک عیسی مسیح پر مخ د صلیب باندې د ټول جهان دپاره په خپله مینه سره قرباني شوی دی ترڅو عدالت د پاک خدای پوره کړي. او په مینه او عاجزۍ د مالک عیسی مسیح باندې نور خلک هم ایمان راوړي او په باندې وپوهیږي، ځکه چې د هغه د قربانۍ او عاجزۍ باندې دا کار هغه و چې کامل قدرت او عاجزي د پاک خدای مینه ټول جهان خلکو دپاره پر مخ د صلیب باندې ښکاره کړي. او د دې پیشګویۍ پخوا زمانه پیغمبرانو د بین اسرائیلو هم سرته رسولې وې چې داسې په راتلونکي کې پیښیږي. نو زه به تاسو ته د ښه پوهېدلو په خاطر د انجیل مقدس له کتابه د اشعیا نبي له کتابه په 22 باب اول آیت څخه تر 12 آیت پورې درته ولولم چې دا نبی د پاک خدای په پیشګویۍ سره څو کاله پخوا د مالک عیسی مسیح د صلیب په هکله باندې داسې په پیشګویۍ سره ویل کړي دي. او دا نبی د پاک خدای وایي چې ای پاکه خدایه، نو مګر د دې حقیقت به څومره خلک وي چې په دې باندې باور وکوي، او پر څومره کسانو باندې به دغه حقیقت پاک خدای هغوی ته ورښکاره کړي. نو پاک خدای دغسې مقرر کړي وو او یا یې غوره وګڼل چې مالک لکه د یوه نیال په شانې په وچه ځمکه کې راشین شي او ریښې وغځوي، او هغه له داسې ښکلا او جلال څخه برخورداره نه و چې د موږ پام خپل ځان ته ور وګرځوي تر څو د هغه غوښتونکي واوسیږو. د خلکو په منځ کې خوار و او خوار وګرځېدله او هغه یې بیخي رد کړ. خو هغه دغسې ټول ځورېدنې او دردونه وزغمل. هیچا نه غوښتل چې د هغه مخ ته وګوري او ټولو خلکو له هغه څخه
شرمېدلی وو او شرمېدل او هغه یې خوار وشمارله او هیڅ قیمت یې ورته ورنه کړ. خو هغه د موږ ټولو غمونو پر خپل ځان باندې واخیستل او هغه دا ټول دردونه د موږ تاسې پر خپل ځان باندې کېښودل او هغه یې ورسره یوړل. خو موږ انسانانو داسې فکر وکړ او چې ځورېدنې او دردونه داسې یو سزا وه چې پاک خدای لخوا پر هغه نازله شوې وه. خو نه، په حقیقت کې هغه د موږ تاسې د ګناهانو او خطاکارانو د ګناهانو او خطاو په سبب و چې هغه یې ووهله، هغه ووهل شو او زخمی کړی شو او داسې سزاوې ولیدلې چې تر څو موږ سلامتیاوې ولرو او د هغه له زخمونو څخه و چې موږ یې شفاوې وموندلې او موږ ټول لکه د پسونې په شانې سرګردانه او ورک کړل شوي وو او په خپلو لارو باندې روان وو. خو اما پاک خدای د موږ تاسې ټولې ګناهانې د هغه په غاړه باندې کېښودلې، پر هغه باندې ظلم وکړی شو. خو هغه په ډېره عاجزۍ او علیمۍ سره داسې ټول شیان وزغمل او د هغه له خولې څخه هیڅ کله کومه بده خبره او نه کومه نظارتۍ او نظارتۍ له هغه څخه ونه واورېدله شوله. هغه یې لکه د وري په شانې د مرګ ځای ته بوتله، خو هغه لکه د یوه وري په شانې په خپل وړیو سره چوپ ودرېده. هغه هیڅ خوله د خبرو دپاره وازه نه کړله او ونیول شو، بندي کړی شو او د مرګ سزا ورته واورېدله شوله. خو هغه یې د ټولو خلکو د ګناهانو په خاطر ووژله. خو وختې چې مړ شو نو هیڅ چا هیڅ اعتبار ورته ورنه کړ او هغه یې د نورو ګناهکارانو سره خاورو ته وسپارله او د ثروت لرونکي په قبر کې ښخ کړی شو، هر څو چې هغه پر هیڅ چا باندې کوم ظلم نه و کړی او هیڅ کوم د درواغو خبرې د هغه له خولې څخه نه وې وتلې او نه وې اورېدل شوې. خو هغه مګر د پاک خدای غوښتنه دا وه چې هغه درد او ځورېدنې وباسي او قربان کړی شي تر څو د نورو ګناهانو وبخښلی شي. نو په دې ډول سره و چې په هغه باندې داسې وکړل او دا ټول شیان په هغه باندې راغلل تر څو دی د داسې ډېرو اولادونو او زامنو مالک وګرځي چې د هغوی ته ټولو ته به ابدي ژوندون ترې ومومي او پیدا وکړي او د هغه په واسطه او د هغه دپاره د پاک خدای د مرضي او انصاف د پوره کولو لپاره و چې هغه قربان کړی شو. نو وختې چې بیا هغه وګوري چې هغسې دردونه او عذاب یې چې ایستلی دی، نو څومره ګلالۍ میوه یې په بار راوړېده، نو بیا به هغه خوشحاله او راضي وګرځي. نو هغه نیکو او عادل انسان چې د ډېرو ګناهانو په خپل غاړه وایستلې او واخیستلې، پاک خدای فرمایي زه به هغوی ته دا ور وبخښم او پر دوی به یې نازل کړم چې داسې مالک او په داسې اختیار او لوی نوم او مقام پورته کړی شي او داسې نوم او اختیار به ورکړی شي چې له ټولو نومونو څخه به اعلی وي او داسې نوم به پر هغه باندې کښېښودلی شي ځکه چې هغه خپل ځان قربان کړ او هغه د ګناهانو د ټولو دنیا دپاره په حساب راغی او د خلکو د ګناهانو
په غاړه واخیستلې او له خطاکارانو څخه وچېدی. دا وزغمل او د خطاکارانو دپاره و چې شفاعت غوښتونکی وګرځېدله. آمین. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسو واورېدل چې په دې پیشګویۍ کې د مالک عیسی مسیح پر صلیب کېدلو مفهوم او معنا موږ تاسو ته ویل شوې ده، او دغه نبی د خدای چې اشیای نبی دی دا پیشګویۍ په قدرت د پاک روح د خدای سره څو قرنه مخکې کړي، تر څو وخت چې مالک عیسی مسیح راشي د جهان ته موږ د هغه په لویۍ او عاجزۍ ولیمۍ باندې وپوهیږو. پاک خدای خپل کلام موږ تاسو ته راکړی دی، مګر دغه چې موږ تاسو نشو درکولی، دلته یو علت موجود دی. هغه دا دی چې شیطانی ارواګان خلق اسیر کړي دي او نه پرېږدي چې واقعیت د صلیب باندې وپوهیږي او پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. بله، آمین آمین. واقعا شیطان هرگز نمیخواهد که هیچ انسان حقیقت داستان صلیب، حقیقت عیسی مسیح، حقیقت نجات از طریق عیسی مسیح را مردم بفهمه. شیطانی را نمیخواهد، چرا که او دشمن انسان هاست و اما خداوند کلامش بر ما میگه که خدا ما را دوست داره. نو همداسې تاسو واورېدل چې په لومړۍ آیت د کلام کې ویل شوي دي چې پاک خدای دغه حقیقت دنیا ته ښکاره کړی دی، مګر څونه کم دي د خلک چې دا حقیقت ومني. بله، خداوند این حقیقت برای تمامی آشکار ساخته و اما بسیار کم کسا هستند که باور میکنن. او همداسې وایي چې ډیر کم خلک دي چې دا راز د خدای باندې خدای پاک دوی ته ورښکاره کړي. بله. نو دلته دا مطلب باندې موږ پوهېدلی شو چې روحاني ژوندون او د دنیایي ژوندون ترمنځ ډیر لوی فرق موجود دی. ځینې خلک داسې فکر کوي چې موږ چې د کلام د پاک خدای یو زیری د عیسی مسیح هغوی ته اورو، دی د دنیایي فکرو په شانې باندې ځي، لکه مخکې چې ګران اندریاس جان وویل. ځینې داسې وایي چې تاسې په ډالر خرڅ شوي یئ او ځینې نورې خبرې کوي. دا واقعیت لري. زه هم خپل ګران عزیزانو ته په پښتو ژبه سره وایم چې هېڅکله موږ نه یو خرڅ شوي او هیڅ څوک نشته چې په ډالرو یا په پیسو دا کار وکوي. دا د پاک خدای روح دی چې په موږ باندې نازله شوی، تر څو دغه نعمت او برکت چې موږ پیدا کړی نور خلکو د جهان ته یې ور واړوو. آمین. هللویا هللویا. آمین. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسو خو د اشیای نبی پیشګویۍ د مالک عیسی مسیح د قربان کېدلو او لویۍ او عاجزۍ په باره کې واورېدلې، او هغه نبی د پاک خدای د پاک روح په وسیله څو پیړۍ مخکې له راتللو د مالک عیسی مسیح د جهان ته دغسې پیشګویۍ په قدرت د پاک روح د وسیله باندې کړي او سر ته یې رسولي دي، تر څو خلک د جهان د مالک عیسی مسیح په لویۍ او عاجزۍ او په روحاني قدرت او مطلب باندې ډېر ښه وپوهیږي. نو ځکه دی چې نن ټول ایمانداران د مسیحان د مالک عیسی مسیح د مینه او قربانۍ نورو خلکو د جهان ته ارووي او د مالک په عاجزۍ او قربانۍ باندې افتخار کوي. او مالک عیسی مسیح خپل خلاصون ورکوونکی قبول کړی دی او په دې باندې ایمان لري چې ګناهان او خطاوې د مالک قربانۍ کېدلو سره بخښل شوي دي. او موږ هر یو ایماندار په دې باندې ایمان لرو چې موږ ګناهان د مالک عیسی مسیح د قربانۍ په خاطر بخښل شوي دي، او هغه څه چې باید موږ کړي وای هغه مالک عیسی مسیح په خپل ځان واخیستل. هغه لعنت و چې په موږ باندې راغلی و، هغه په خپل ځان باندې واخیست تر څو عدالت د خدای پر مخ د صلیب باندې پوره کړي. نو اوس چې پاک خدای دغسې په لویه مینه سره داسې کار سرته رسولی دی تر څو لاره د خلاصون او بخښلو د ګناهانو ټولو خلکو د جهان ته ورښکاره کړي، نو اوس دا بیا په ما او تا ګرانو عزیزانو باندې اړه لري
چې مالک عیسی مسیح ته د خپل زړه دروازه وازه کړو او هغه خپل ځان ته خلاصون ورکوونکی قبول وګرځوو او پر هغه باندې ایمان وکړو او ایمان ولرو ترڅو د تل ابدي ژوندون او د تل خلاصون خاوندان وګرځو. نو ګرانو عزیزانو او دوستانو تاسې د ښه پوهېدلو دپاره دا تاسې ښه فکر وکړئ او تاسې په دې باندې فکر کړی وي چې څنګه کېدای شي چې قرباني د مالک عیسی مسیح د موږ د بخښلو د ګناهانو سبب وګرځي. بله. په دې کې قضاوت په کار نه دی، ځکه کلام د خدای وایي چې تاسې کلام د خدای کې قضاوت مه کوئ بلکې د هغه اطاعت وکړئ. هللویا. آمین آمین. نو دا بل لوی مطلب دی ګرانه وروره چې موږ تاسې یوازې په اطاعت د کلام د خدای سره کېدلی شو د خپل مالک عیسی مسیح د خپل ژوندون خلاصون ورکوونکی قبول وگرزو. آمین. و امی که انسان در گناه هست هم از خاطر بی‌اطاعتی است، از خاطر بی‌اطاعتی است که ما در گناه هستیم و لحاظا خداوند برای ما میگه که ما اطاعت بکنیم، به جای قضاوت اطاعت بکنیم تا که ما نجات بیافیم. نو که چیرې موږ تاسې هر یو په صادق زړه سره د مالک عیسی مسیح څخه په شخصي او یوازې ډول سره وغواړو نو هغه به د تاسې ته دغه حقیقت در ښکاره کړي او تاسې به د هغه په لویۍ او عاجزۍ ولیمۍ باندې ښه وپوهېدلی شئ، ځکه چې هغه فرمایي چې حقیقت به تاسې له غلامۍ څخه آزاد کړي. نو هغه چې مالک او خالق د ټول جهان دی هغه نه دا چې یو پیغمبر یا نبی دی بلکې هغه مالک او قدرت لرونکی د خلاصون د ټولو خلکو د جهان دپاره دی. په خدای د تاسې ته دا قدرت درکړي تر څو د مالک عیسی مسیح په لویۍ او په عاجزۍ باندې ایمان پیدا کړئ او ایمان پې باندې راوړئ او دا ټول شیان په دعاو او په اطاعت سره سرته رسیږي. نو که چیرې تاسې په خپل زړونو کې دعاوې وکړئ چې ای مالکه ته موږ ته خپل ځان قدرت او لویي ښکاره کړه نو مالک عیسی مسیح به تاسې ته خپله لویي او عاجزي ښکاره کړي. نو هر یو د موږ تاسې باید د پاک خدای د عبادت او کلام دپاره د پاک خدای کلام ولولو او وایلو. آمین آمین. برادر عزیزم الیاس جان از طریق اسکایپ برای ما یک پیام نوشته و این پیام به اجازهتان میخوانم. مهربانی بکنید. نوشته کرده سلام، میخوایم برایم دعا کنید. من برنامه زنده را همیشه نمیتوانم ببینم چون ماهواره ندارم، اما برنامه زیبای شما را از طریق یوتیوب میبینم. خدا را شکر میکنم به برنامه زیبای شما. ما از برادر حسین اندریاس میخوایم برایم دعا کند تا در ایمان خود رشد کنم. من 2 سال است ایماندار هستم، هموطن شما هستم. الیاس، لطف کنین اگر یک دعا برای الیاس جان بکنین، تقاضای دعا کردن که در ایمان خود رشد کنن. 2 سال میشن به عیسی مسیح ایمان آوردن، وطندار ما هستن. آمین. خدا را شکر. ګران دوستانو موږ تاسې ما مخکې وویل چې هر څه کېدای شي پاک خدای دې موږ تاسې دعاو ته ځواب راکړي او هر څه د پاک خدای په دعا باندې حل کېدلی شي. آمین. نو موږ تاسې به په ګډه د الیاس جان ته داسې دعا وکړو چې پاک خدای دې د ایمان قوي کړي تر څو وکولی شي د پاک خدای دپاره د مالک عیسی مسیح په یووالي کې ژوند وکوي او له مالک عیسی مسیح څخه غواړو تر څو د ایمان ورقوي کړي تر څو دی وکولی شي په خپل ایمان سره په دغه دنیایي ژوند کې د مالک په کامیابۍ کې دی هم کامیابه واوسیږي او ایمان ولري چې هر څه د مالک عیسی مسیح په اختیار کې دي او د مالک څخه غواړو چې دلته د برکت او صحت سلامتي په نصیب ور وګرځوي. برکتونه د خدای درته ورکړي او د ده د فامیل او د ټولو نورو وطنوالو دپاره هم داسې دعاوې کوو. د مالک عیسی مسیح په نام هم دغه دعاوې کړي دي
آمین. آمین. خان محمد جانم از وطن، از افغانستان برای ما یک پیام اسکایپ فرستادن و نوشته کردن که من برنامه شما را همین حالا از طریق محوره می بینم. برای من دعا کنید تا من حقیقت را دریافت نمایم. من 25 ساله هستم و در کابل زندگی می کنم. همیشه برنامه های شما را می بینم. تشکر خان محمد. ډیره مننه ګرانه دوست ریاض جان اندریاز جان. نن ډیر خلک دي چې دغه وسایل د طریقه د موږ تاسو برنامه ګوري. خدای دې ته قدرت ورکړي تر څو دغه برنامه چې روحاني برکتونه دي د په وپويږي او ایمان په باندې راوړي. آمین. نو په خدای دې تاسو ټول ته چې تر اوسه ایمان نه دی راوړی، تاسو ته په خدای د قدرت درکړي چې د مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی او په دې باندې وپوهیږئ چې صلیب د مالک عیسی مسیح قدرت د په خدای دی د هغه چا د پاره چې ایمان په باندې ولري. آمین. او په خدای د تاسو ته روحاني برکتونه درکړي او تاسو کولای شئ هر یو د تاسو مستقیما رابطه د په خدای سره د مالک عیسی مسیح په وسیله برقرار کړئ. آمین. خو زه به بیا هم د تاسو د ښه پوهېدلو لپاره د انجیل شریف د نوې لفظنامې د پولس رسول وبخښئ د پطرس رسول لیک څخه دوهم باب 19 آیات څخه تر 25 آیات پورې درته واوروم چې دغه رسول د پاک خدای د پاک روح په وسیله د مالک عیسی مسیح په باره کې داسې راته گواهی راکړي دي. بله. او لیکلي کړي دي چې فرمایي نو ځکه که چیرې کوم څوک د پاک خدای په خیال او مرضي سره په ناحقه سره مصیبتونه وزغمي نو دا غوره او بهتره ده. خو بیا که چیرې کوم څوک د خپلو ګناهانو په خاطر سکونه یا جزاوي او سزاوي ویني نو دا بیا څه خیر لري او هیڅ شی نشي کېدلی او د فخر وړ هم نه دي ځکه هغه ګناه کړی او سزا یې لیدلې ده. بله. خو که چیرې بیا کوم څوک چې لیکل شوي دي او وایي چې بې سببه مصیبتونه وزغمي نو خدای به هغه ته برکتونه ورکړي او دا غوره ده چې هغه د خدای څخه په برکت ومومي. بله. او تاسو چې د دې لپاره راوبلل شوي یې ځکه چې مالک عیسی مسیح هم د موږ تاسو د لپاره په دې دنیا کې مصیبتونه وزغمل او په دې کولو سره یې تاسو ته یو نمونه او مثال درکړ چې تاسو هم وکولای شئ د هغه په شان قدمونو باندې روان شئ او د هغه په قدمونو باندې پښې کېږدئ او تاسو وپوهیږئ چې هغه هیڅ کله ګناه نه وکړي او هیڅ بده خبره یې چاته نه ویلې او هیڅ کله د هغه څخه او دغه د خولې څخه کوم بده خبره نه ووتلې. بله. او هیڅ کله هغه دروغ نه ویلي او هیڅ کله کوم د دروغو خبر دغه د خولې څخه نه ووتلې. او وخت چې نورو د هغه ته شکنځلې کولې نو هغه هیڅ کله هغوی ته شکنځلې ونه کولې او په شکنځلې ځواب ورنه کړلو. بله. او هغه کله چې یا عذابونه یاستل نو هیڅ کله هیڅ چاته بد ونه ویل. بله. بلکې خپل ځان یې داسې یو لوی چاته ور وسپارلو چې هغه د تل دپاره په انصاف او نیکویۍ باندې عدالت چلوي. آمین. نو ګرانو دوستانو تاسو بار ویدلی وی چې د مالک عیسی مسیح د عذاب یاستلو په دې جهان کې پطرس رسول هم گواهی موږ ته راکړې د دې لپاره چې نن موږ هم دا گواهی نورو ګران عزیزانو ته ورکړو تر څو هغوی هم د خدای په لویۍ او قدرت
او په عاجزۍ ولیمې د مالک عیسی مسیح باندې وپوهیږي او ایمان په باندې راوړي. آمین. نو تاسو به په دې هم پوهېدلی وئ چې مالک عیسی مسیح هم بار د ګناهانو د موږ تاسو پر خپل ځان واخیستله او موږ تاسو ټول ګناهان پر مخ د صلیب باندې لمنځه څخه یې وړلې او په وینو د مالک عیسی مسیح کې دا قدرت شته چې ګناهان پرېمینځي او تل ابدي ژوندون او خلاصون راوبخي. تر څو موږ تاسو هم کله چې نور ګرانو عزیزانو دپاره دعاوې کوو هغوی هم په خدای دغه قدرت ورته ورکړي چې د مالک عیسی مسیح قربان کېدلو په هکله باندې وپوهیږي او هغوی وکولی شي په نیکویۍ کې د نورو دپاره ژوندون وکوي. هللویا. ځکه چې هغه د زخمونو په سبب دی چې موږ تاسې شفا پیدا کړې ده. آمین. تاسې لکه د پسونو په شان باندې ورک وو او خپله لاره مو ورکه کړې وه. خو اوس تاسې داسې ټول ایمانداران داسې یوه عادل شپون ته راغلي یو چې هغه د موږ تاسې د تل ژوندون دپاره د موږ تاسې ساتونکی دی. خدای دې وکړي چې تاسې د دغه ساتونکي چې مالک عیسی مسیح باندې ایمان ولرئ. نو ګرانه دوسته او ګرانه عزیزه خو تا واورېدل چې د مالک عیسی مسیح د صلیب کېدلو قربانۍ په باره کې ډېرو پیغمبرانو نبیانو موږ تاسو ته لیکل او ویل کړي دي تر څو موږ تاسې وکولی شو د انجیل شریف مقدس کتاب چې لولو یې په پاک روح د پاک خدای سره ولولو او د پاک روح څخه کومک وغواړو تر څو د مالک عیسی مسیح په لویۍ سره وپوهیږو او ایمان په باندې راوړو. آمین. او هر یو د موږ تاسې کولی شو چې د مالک عیسی مسیح سره مستقیما رابطه پیدا کړو. او دا رابطه تاسې کولی شئ په دعا سره او په کلام د انجیل باندې ایمان راوړئ. بیا تاسې خپله رابطه د مالک عیسی مسیح سره برقراره کولی شئ. آمین. او تاسې به بیا په دې باندې وپوهیږئ چې هغه مالک او خالق دی خو د موږ تاسې دپاره عاجز شو تر څو موږ تاسې سلامتیا بیا ومومو. آمین. او هغه د موږ تاسې سره مدد کوي تر څو موږ تاسې هم په دې دنیا کې داسې په ایمان سره ژوند وکوو او په دې باندې ایمان ولرو چې د تل ژوندون او خلاصون مو پیدا کړی دی. هللویا. نو یوازې د حقیقت لاره دغه ده چې خدای ټول جهان خلکو ته په مالک عیسی مسیح کې ورښکاره کړې ده. بله. خو زه به بیا هم په پای د دې پروګرام کې که چیرې وخت وي بیا هم د تاسې ګران عزیزانو بیا د زبور شریف څخه هغه دعا درته واوروم چې داوود نبی داسې دعاوې د مالک عیسی مسیح د عذاب او د صلیب په هکله موږ تاسو ته په سرودونو کې ویل کړي دي. بله. نو د زبور شریف په کتاب کې په 6 آیت څخه تر 18 آیت پورې به درته واوروم چې داوود نبی هم د مالک د عاجزۍ او لویۍ او صلیب په هکله پخوا زمانو کې مخکې له راتلو د مالک عیسی مسیح او صلیب کېدو د دې پیښو په باره کې داسې لیکلي دي او وایي: بله. ای پاکه خدایه، زه چې د خلکو په نظرونو کې لکه د یوه چونجي په شانې شوی یم او داسې نه لکه د انسان په شانې، زه خو د آدمیانو دپاره د شرم سبب ګرځېدلی یم او په خپل قوم کې خوار شمارل شوی یم او د داسې وشي په شانې ګرځېدلی یم چې هیڅوک نه غواړي چې د ما لویۍ وویني او باور پې باندې وکړي. ژبه مې بیخي په قام باندې نښتې ده او تازه لکه د مړي په شان باندې پر ځمکه باندې په حال د مرګ کې خوشی کړی یم. د ما دښمنانو لکه د پسونو په شان د ما پر شاوخوا را ټول شوي دي
او ډیر شرارت لرونکي ډلې لخوا د ما لاسونو پښو باندې میخونه ټکول شوي دي او سروي کړل شوي دي. زه ټول خپل هډوکي شمیرم او نو دشمنان د ما پر ما باندې سترګې تړلې دي او ټول ما ته ګوري او ما ته بد خبرې کوي او په ما باندې ریشخند وایي. بله ای پاکه خدایا، دا څه په ما راغلی دي، دا ما په ځان باندې قبول کړي دي. نو ګرانو دوستانو، تاسو به اورېدلي وي چې دا نبی د خدای هم د مالک عیسی مسیح په باره کې وایي، حتی دا یې هم ویلي دي چې دی د ما جامې په خپل منځ کې په قرعه باندې ویشي او په قرعه باندې او په قرعه کشۍ باندې په ما په کالیو باندې دی عمل کوي. نو ګرانو دوستانو، تاسو به پوهېدلي وئ چې دا پیشګویي په دې خاطر شوي تر څو موږ تاسې د مالک عیسی مسیح په لویۍ او په صلیب کېدلو د کلام له لارې درک کړو، په باندې وپوهېږو. نن ما هم دا ټول کلام د پاک خدای تاسو ته واروله. نو پاک خدای دې وکړي چې تاسو د دغه کلام په روحاني معنا او مطلب باندې ښه پوهېدلي وئ او پر خپل روحانی ژوند کې تاسو هم عمل په باندې وکړئ. آمین آمین آمین. خداوند شما را برکت بده. برادر عزیزم، متاسفانه وقت ما بسیار 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 کم مانده و اما بسیار تشکر برادر ابراهیم از پیامی که شما آوردین. واقعا پیام بسیار قوی است و کلام خدا چقدر واضح برای ما میگه که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مضروب شد، به خاطر گناهان ما مصلوب شد، به خاطر گناهان ما او زده شد، او عاجز شد تا که ما را به حضور خدای مقدس بلند کنه. چقدر پیام عالی. برادر ابراهیم، خداوند شما را برکت بده و امیدوار هستیم که ما آینده باز شما بشنویم کلام خدا را. بازم بسیار تشکر. ډیره مننه ګرانه دوست. زه په پای کې ولنډه دعا وکړم او دغه پروګرام به ختم کړو. بله لطف کنین، فقط یک چند ثانیه مانده دعا کنین. پاک خدایا، موږ دغه کلام د تا چې د انجیل شریف کې خدای لیکل شوی دی، موږ تاسو ګرانو عزیزانو ته خدای دې وکړي چې دی په دې کلام باندې وپوهیږي او په تا باندې مالک عیسی مسیح خپل خلاصون ورکوونکی قبول کړي. په خدای دې ته قدرت او صحت سلامتی نصیب ور وګرځوي او په خدای برکتونه دې ټولو ګران عزیزانو په نصیب باندې شي. دغه دعا مې د عیسی مسیح په نام کړې ده. آمین آمین آمین. خدا را شکر میگیم باز هم بر یک برنامه بسیار خوب و پربرکت. و برادر جان محمد، برای شما همچنین دعا میکنیم و برادر عزیز دیگه ما که برای ما تکست کرده بودن که نو ایمان هستند، برای شما هم دعا میکنیم. خداوند در فیض خود شما را داشته باشد. برکت خدا بر شما باشد. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.